يورث عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه ده روجه ده ما خم کې ولا د ذکر ولا روجه ماته راوړه چې کله ولا مخه تکي خده پیدا په جړاش او ویلې وای دسي وخت به موږ باندې تیر شوی چې په احد کې حمزه شهید شو صفیه رضی الله عنها چې د حمزه رضی الله عنه خور وا وای د دوه صادر راغستې یو غټو یو وړو کې د حمزه رضی الله عنه خواته مصعب بن عمر پروت هغه شهید شوی وای من قران داسي وکړه وای دا غټ صادر دا د مصعب بن عمر ورسېده وړو کې صادر دا د حمزه رضی الله عنه ورسېده وای کله چې به موږ د حمزه رضی الله عنه دا سر پټ کو خپې بخکاره شو او کله چې موږ له خپې پټکلې سر به ښکارا شو وای نبی سلام تمویل چې رسول الله دا کپنه دا صادر وړو کې دي چې حمزه سر به پټ کو پخې ښکارا کیږي او چې خپې پټې کو سر ښکارا کیږي نبی صلی الله علیه وسلم ویلي چې سر ولا پټ کې خیر دې په خول سرګړې واچوي عبد الرحمن ویلي وای د سی وخت تیر شوی دی چې په وحود کې کفن نو چې موږ کې حمزه دفن کړی وي نن دا دنیا په موږ باندې دومره را پراخه شوله چې مخې ته دومره فراقونه پراته دي وای به ویلي ثم بسطت لنا ما بسطت به دا دنیا موږ ته را پراخه شوله فخشینا وای موږ دې خبرې نه ایریګو ان تكون طيباتنا قد عجلت لنا چې د اخرت هغه کمی مزيدي د جنت کمی مزيدي الله په دنیا کې رانه کې واحده تصفات نشي وای به عبد الرحمن بن عوف ډیر وجړل او جماعت ته جګ او دوی رجمات نکړه نو دې د خلکو چې د دنیا نه به دومره ځان ساته عمر رضی الله عنه دی ورځي خپل دارul خلافه کې ناس دې تګې شه خادم دی ویلی ورشه شربت را راوړه شربت یې له جوړ کو لریوړه مخې ته کې خده وای دا په چړاش وای سخت وجړل دومره وجړل چې دا به وښه شکل چې وښ کې راغوي چې ته دا ولې د څه وجوا وای چې ما دې کې شربت وغوښته ماته ملاو شو ماته راوړل شه وای اسنه چې د قیامت پر ورځ الله تعالی ونه وای چې اذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا زف عمر تخپل مزي په دنیا کې حاصل کړي دي او د تاسو نه دی پاتې وای دومره د وجړل چې هغه شربت یې منسک نن موږ تاسو په دنیا کې د مزو ژوندۍ دي او دا تیرو دا قسم نعمتونه دي او دا اسرافونه دي موږ کو خو لیکن دم چې د ځان سره ونه ویلي چې اسنه د قیامت پر ورځ الله تعالی ونه وای چې زبند خپل مزيد په دنیا کې کړی دي او مزيد په دنیا کې پوره کړی دي او دلته ساز ما سره نشته دي نو دا سوچ پیدا کول پکار دي او د دنیا نه ځان ساتل پکار دي د دنیا د مینې نه ځان ساتل پکار دي د دنیا د مینې چې دا غټ مرز دی د کینسر او د سرطان او د غټو بیماریو نم دا غټ مرز دی ځکه کشیر ته دغه غټ مرزونه ته ولګي نو اخر به ملکی چې مرشي شهید بشي خو لیکن چې د دنیا محبت ته ولګي دا داسې مرز دی چې د انسان آخرت تباہ کوي